السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. څنګه چاله ښه؟ تاسو څوک یاست؟ زه د کورمي یم اصل کې که نه. ښه 12 امامه شیعه یې؟ هو. ښه نو څه سوال لري، اعتراض لري، پوښتنې لري، څه ویل غواړي؟ داسې چل دی که نه، د کوم چې ناسې توري راسي که نه، ما چې کوم دی تاسو زه هر یو لایف ګورم، پوه شوې؟ نو زما زړه غواړي که نه چې ټول توریان دي داسې شي. زه خپله هم یم، زه غواړم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي جوړه شم. الله اکبر الله اکبر. د تا دې په الله قسم وي چې ته په دې خپله خبره کې صادقه یې؟ زما د الله باندې قسم چې کوم زه پیدا یم، تاسو د ټوله دنیا بکی پیدا کړی. الله اکبر. چې ته رښتیا وایې؟ زه رښتیا یم. الله اکبر الله اکبر. غواړي چې د اهل بیتو د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي دین ته راسي؟ بالکل بالکل. زه ټول هڅه مې واورېدلو، هڅه مې وکتلو، لکه اصلي دنیا اندا دی، پوه شوې؟ الله اکبر. وایه راسره خورجانې وایه: اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله اکبر. مبارک. ډیر ډیر دی خورجانې درته مبارک وي. ګوریا دا څو خبرې را سره تکرار کړی. زه بیزاره یم له داسې عقیدې نه، زه بیزار یم له داسې عقیدې نه چې هغه قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي. هغه قرآن ته تحریف سوی، چینج سوی کتاب وایي. هغه قرآن ته سوی تحریف سوی کتاب وایي. سوی کتاب وایي. زه له داسې عقیدې بیزاره یم، زه له داسې عقیدې بیزاره یم چې د اهل بیتو، چې اهل بیتو، د صحابهو، د صحابهو، امهات المؤمنینو، ته واپس وایه، امهات المؤمنینو تسپکاوی کوي. هغه سپکاوی کوي. ابو بکر رضی الله عنه، ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علي حيدر رضي الله عنه، علي حيدر رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. مبارک دي سخور جاني. ډیر ډیر دې مبارک وي. زه دا یو لحظه تکبیرات چالو کړم. شیخ لګي د دلیل پوښتنه که ځینې وکړې په لطفا. خورجانې څه شی سبب سو د تاسو د هدایت لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي دین د اهل بیت حقیقي دین او عقیدې ته راغلی؟ څه شی درته سبب سو د دې؟
مو دا سبق شوي دي لکه که نه زه ټوله خبرې مو اورېدلې دي ټولو نه خبره شولم لکه اصلي دنیا چې کومه ده که نه موږ د فرندو ده پوه شي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیون شو د الله په لارې باندې لوړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارې باندې لوړ شو پوه شوې او دا چې کوم دی دا ټول کفر د کفر پوه شي دا شکر چې کفر نه خلو شو الله اکبر الله الله اکبر الله دې تاسو د فاطمه رضی الله عنها الله دې فاطمه بچي جوړ کړه الله دې عائشه بچي جوړ کړه الله جل وعلا دې هدایت در نصیب کی خورجانی پروفایل ټول شیان دې د سکړه سي الله دې الله جل وعلا رسول صلی الله علیه وسلم دې الله جل وعلا دې رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت امهات المؤمنین فاطمه الزهرا ټول در ناراضي او خوشاله سي یو غو په قدم دی الله جل وعلا روانه ک الله جل وعلا دی خپل بچو دی خپل کور دی خپل کورنۍ دی پاره دی الله یو دعوتګر جوړ کړه ډیر زیات درته مبارک وي ډیر زیات درته مبارک ان شاء الله وسی الله دې موسی د څور شیغون دي زین ته شیغون خو سکای د اندون څو سورې انګریزون کو پیرن الله دې ټول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمون ته راوړل کی زه خدا دا وکاوم او بل خبره ده د کنه لکه مو دین ویلو چې کوم دی د علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی کنه د سنیون یا منی شیغون یا منی کنه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا شیغون نه منی سنیون منی لکه دا څه وجه او دا د دې چې کوم دی خدوس وو مرګره وو د دې یور وو کنه نو ځکه زه دا یم چې دا ویل شیغون د سکیا چې دا منی دا نه منی زه چې کوم هم کنه امام بخاری چې کوم دی هغه قسم هغه ګورم پړای کوم کنه لکه غینه ډیره پته لاګیا ډیره پته لاګي کچو دا کوم شیغون چې غوړي امام بخاری ته ویر شي ناغه دی ګوریا هغه ته بټوله پته ولګيږي د دین اسلام خورجانی ته تفسیر ابن کثیر اسانم ده دا ګوره مناقب دی امام علی دی اهل بیت او بخاری او مسلم نور کتابونه دي تفاسیر دی قرآن ترجمه دی قرآن دی ته رجوع وکړه ان شاء الله الله جل وعلا به دی و دعوتګر مؤمنه جوړ کړي ورزه الله دې مل سه ان شاء الله سي اره پښتنه دی و موږ د تاسو په خدمت کې